په کندهار کې د وروستیو ورښتونو له امله زیانونه اوښتي. مسؤلین وایي چې په کندهار کې وروستیو ورښتونو په ښار او ولسوالیو کې مالي زیانونه اړولي، خو د مسؤلینو په هڅو کوم چاته ځاني زیان نه دی رسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې دلته کندهار کې د تیر کال په وروستیو او روان کال په لومړیو کې خورا زورور بارانونه وسوه او وروستیو بحرانونه یې د کندهار ښار یو شمېر ناحیو او ګڼ شمېر ولسوالیو کې خلکو ته مالي زیانونه اړولي. د کندهار امنیه قومندانۍ او همداراز د کرنې او ښاروالۍ ریاستونو مسؤلین وایي چې تیر ورځو کې دلته کندهار کې د سوو بارانونو له امله په ښار او ولسوالیو کې خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. د مسؤلینو په خبره ارغنداب، شاولي کوټ، سپین بولدک، معروف، ارغستان او میوند ولسوالیو کې د تیرو 2 ورځو بارانونو او بادونو تر 400 زیاتې لمریزې هندارې ماتې کړي، سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې او باغونه یې تخریب کړي، تر 200 راسه حیوانات یې مړه کړي او لسګونه کورونه یې نړولي او تخریب کړي دي. د کرنې ریاست د مطبوعات او عامه اړیکو مسؤل ننګیالی سمون وایي چې د تیرې شپې زورور باران په معروف ولسوالۍ کې 500 جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه وړي او تخریب کړي دي. په معروف ولسوالۍ کې تقریبا 500 زیاته جریبه ځمکه چې باغونه ورباندې ولاړ او کښتونه او غنم ورباندې کرل شوي وو تخریب شوي دي او همدارنګه په شاولي کوټ ولسوالۍ کې ځینې څاروي د سیلابونو له امله له منځه تللي دي. په ورته وخت کې بیا د کندهار ښاروالۍ د تنظیف عمومي مدیر عبدالهادي مسلم وایي چې تېره شپه د کندهار ښار په یو شمېر ناحیو کې د بارانونو له وجې سیلابونه راغلل، په کورونو اوبه ننوتلې، خو کوم مالي او ځاني زیان نه لري. هغه زیاتوي کندهار ښاروالۍ د بېلابېلو ادارو په مټ او همکاري توانېدلی تر څو د خلکو مرستې ته پر وخت ځان ورسوي، نو ځکه خو کوم زیان نه دی اوښتی. موږ د کندهار ښاروالۍ او همدارنګه د کندهار قومندان یعنې او ټوله امنیتي مسؤلینو د دې لپاره پوره آمادګي نیولې وه چې د هغوی په نتیجه کې الحمدلله موږ په کندهار کې کوم ځاني تاوان نه لرو. مالي تاوانونه هم د خلکو کورونو ته اوبه ورغلي وي خو کورونه یې نړولي نه دي چې هغه زیات کورونو ته په 9 نایه 12 نایه او 14 نایه کې چې زیات سیلابي اوبه راغلي وي. بل لور بیا د کندهار اوسیدونکي د اسلامي امارت د مسؤلینو، مجاهدینو او د ښاروالۍ ریاست د کارکوونکو څخه مننه کوي چې پر وخت د خلکو تر کورونو ځانونه رسولي او په دغه خطرناک حالت کې د زیات شمېر خلکو ژوند او مالونه د سیلابونو له اوبو ژغورلي. هغوی پر کندهار ښاریانو غږ کوي چې د دغه خطرناک حالت څخه د وتلو لپاره باید د ښار په پاکوالي کې د ښاروالۍ سره ګډ مسؤلیت ادا کړي. نوم مې نوردین دی. تقریبا ډېر تاوان ته راورسېدی. په د اختر کې به مې شان راوړلو، زیات شان به مې راوړلو، وتلو به هغه شانګر د اوبو راسې یوړلو، نو اوس دا یې ورته ولاړ د برایم اخیستنه راسې ویښ. نوم مې قدرت الله دی او د کندهار ولایت د شپږمې ناحیې اوسېدونکی یم. ستونزه مطلب په ولس کې ده، د حکومت څخه زموږ ډېره مننه، د ښاروالۍ څخه ډېره مننه کوو چې په ټولو ناحیو کې خپلې شمېرې اعلان کړي دي چې تاسو کومه ستونزه ولرئ ژر تر ژره باید موږ ته زنګ ووهئ. نوم مې نظر احمد دی، د دویمې ناحیې اوسېدونکی یم. چې دغه شیان دلته ونه غورځوي، دغه پلاستیکان خپل کچردانۍ ته ورسوي او بل په دغه جاده کې دغه شان ونه خوري، بیا چې شان وخوري په پلاستیک کې واچوي خپل کچردانۍ ځای ته ورسوي، ځکه چې ښاروالۍ یوازې دا کار نشي کولی. تېره شپه کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د کال زیات او خطرناک بارانونه وسول چې سیلابونه جوړ کړل، خو د کندهار والي د ټول نظامي او ملکي ادارو مسؤلینو ته خبر ورکړ چې امکانات به چمتو او د ولس خدمت ته پر وخت ځانونه ورسوي، چې له برکته د تېرې شپې باران له امله کندهار ښار کې د کوم مالي او ځاني زیان خبر نه دی ورکړل شوی.